چې دا کلمه وی چا ووي په آخره کې یعنی آخري خبره د دنیا نه ده وګرځېده دی به جنت ته ځي. یو واقعه به ته ذکر کړم ډېر عجیبه دې حدیث سره تعلق ساتي، ډېره ایماني واقعه ده. یو لوی محدث تیر شوی دی د امت، یو لوی محدث او د حدیثونو په علم کې یو غر، الامام ابو زرعه الرازي رحمه الله. دی په 246 هجري کې وفات شوی دی. امام ابن الجوزي په خپل کتاب صفة الصفوة او امام ذهبي په سیر اعلام النبلاء کې او نور علماء ذکر کړي دا واقعه د دې ابو زرعه رحمه الله په باره کې. ابو جعفر التستوري رحمه الله وی موږ ته پته ولګېده چې ابو زرعه رحمه الله بیمار دی او بیماری سخته شوې ده. نو چې موږ ورلو نو د هغه زنکدن و د امام ابو زرعه الرازي رحمه الله زنکدن و. او سبحان الله د نیکانو سره چې تعلق یې که نه نو دا خلک به سره په قیمتي وختونو کې کینی. وی چې موږ ورننوتو نو د هغه سره امام ابو حاتم الرازي خوا کې ناست و، دا بل لوی محدث دی. او ابن وراء الرازي هغه ورسره خوا کې ناست او ابن المنذر ابن شاذان دا بل لوی محدث دی، دی ورسره هم ناست. دنیا کې چې چا سره وخت تېر کړی دا خلک د سره په داسې وختونو کې ناستي او د دې پته ګوره په جنازه کې لګي. د چا جنازې له چې لاړ شي که نه وی ګوره ده په جنازه کې اکثر خلک کم یو دي. نو د دې نه به اندازه ولګي چې ده په دنیا کې له چا سره ژوند تېر کړی، د دې نه اندازه لګي د دنیا کې چا سره ژوند تېر کړی. وی چې موږ ورننوتو امام ابو زرعه رحمه الله باندې زنکدن دی او سخته پې ډېره شوې ده او دا درې وڼه ورسره ناست دي. دا لوی محدثین دي، لوی محدثین. او دا به څه ناشنا منظر او څه ناشنا مجلس و چې د علم غرونه پکې ټول لا جمع شوي دي. وی دې دریو علماو دا مشوره وکړې و بل سره چې ده ته تلقین کول غواړي د لا اله الا الله، ځکه چې هلته حدیث کې دي لقنوا موتاکم. خو څنګه حیا وله ورتله چې دا خو څوک دی، دا خو د علم یو غر دی، دوی امامان دي، خو د هغه قدر او مقام هغه بیا د دوی نه اوچت دی په علم کې. نو اوس حیا وله ورځي ده ته به څنګه وایو؟ څه ناشنا ادبناک خلک و. دې ادب د لاسه الله د هغوی له اوچت خلک جوړ کړي. نن سبا دې مخ ته رادانګي چې یو مسله یې زده کړي که نه مخ ته دې رادانګي، دا مخ دله راشو کوي او ته به استاذ یې. وی ما ورته د ټوپک د چلولو چل وښو چې چل یې زده کړو نو اولنۍ ډزې په ما باندې وکړو. داسې دوی حیاناک وو. خو څنګه ده ته به دا څنګه وایو چې کلمه او یا تلقین به څنګه کوو؟ نو په دې مشوره وکړه چې دا حدیث به ووایو لکه چې موږ یو بل سره لګیا یو، سند به د حدیث وایو او بس د ده به زموږ طرف ته توجه شي، دې کلمې ته به توجه لاړ شي، بس دا کلمه به ووایو. نو هغه یو شروع وکړه، ابن وراء شروع وکړه حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، سندي شروع کو خو په منځ کې پوره پی راغی نو پوره نه کو. یو خو مخامخ سړی ډېر غټ سړی دی، دویم د هغه زنکدن دی، وي دومره قیمتي انسان او د امت یو لوی امام او محدث سي، نو په هغه وخت کې څه کیفیت دي د هغوی ته ښه اندازه وه. نو بیا دې ابن المنذر شروع کړه، به د هغه هم پکې په منځ کې ګډوډ شو.
بیا امام ابو حاتم الرازي رحمه الله هغه شروع کړه حدثنا فلان قال حدثنا فلان یو ځای ته ورسېد هغه هم ودرېد نو امام ابو زرع الرازي رحمه الله وی سترګې راواړولې وی چې ما لږ کښېنوئ کښېناستی نه شو تکلیف یې ولې ځان کدن وی هغوی کښېنو وی چې کښېنو وی چې حدثنا بندار موږ ته دا حدیث بندار ویلی دی قال حدثنا ابو عاصم هغه وی چې دا حدیث موږ ته ابو عاصم بیان کړی قال حدثنا عبد الحمید هغه وی چې دا حدیث موږ ته عبدالحمید بیان کړی دی عن صالح هغه د صالح نه روایت کړی دی عن کثیر ابن مره هغه د کثیر ابن مره نه دا روایت نقل کړی دی عن معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه د معاذ بن جبل نه نقل کړی دی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله د دې الله دې نوم کې چې د اخرنۍ ها راځي الله دې ها سره تساوت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله الله نوم سره تساوت داسې خلک په دنیا کې تیر شوي یو حسن خاتمه چې په لا اله الا الله ته مرګ نصیب شي دویم د علم سره دا شوق اوس د ده خو دې ته توجه نشته چې دوی دا حدیث ولې وایي ما ته کلمه رایادي نه دا وایي چې دوی یو بل سره لګیا دي او دا سند ترې ګډوډ کېږي د مرګ په دغه ټیم کې چې یو سړي ته سند یادي څه مو خیال دی زمونږ روغ رمټ سړی د 20 کالو 25 کالو هغه ته یو مسله نه یاد سند خو پرې سند خو ډېر ګران دی کې دي کې د راویانو نومونه یادول دي او دغه ګران علم دی دا ګران علم یو سړي ته د زنکدن په وخت کې حدیث یاد چې څنګه کېناستو حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد عن صالح عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وساتوت حسن خاتمة أو دا علم سر الشوق أو رب العالمين دا نيكان خلق سنگ ساتي و سنگ حفاظتك هغه دیسي نو دا د دې حدیث سره یو ایمانی واقعه چې تاسو ته ما ذکر کړه د دې سره د انسان ایمان ډیر شي او کوشش کوي چې د لا اله الا الله په سوري کې ژوند تیر کړي چې الله تعالی کلمه نصیب کړي په آخري وخت کې دې ویل او دغه شان د علم سره شوق پیدا کیږي چې دا قسمه قصې سړی واوري